امام احمد بن حنبل رحمه الله دغه زوی وی صالح، هغه زوی نوم صالح وی کله چې زمانه پلار لور وشو نو بس خوشاله به باغ ورسخ او دا خبره به کوله وی الانبیاء ابا او بنات، پیغمبران وی د جنکو پلاران دي، پیغمبران د جنکو پلاران دي، غالبا پیغمبران ته ګور الله ولونه ورکړي. ایو پیر وی داموي لوري وشو د امام احمد بن حنبل رحمه الله دی وی قد جاء في البنات ما قد علمت، وی د زنانو او د لونو مبارک چې کوم فضیلت راغله او کوم حدیث راغله خو تاسو ته معلوم دي. یعقوب ابن بختان دا یو سړیو د امام احمد بن حنبل رحمه الله په وخت کې مرګري ودا د ولونه یو او چې کله به لورو شو امام احمد بن حنبل رحمه الله مبارکي له ورته او د مبارکي کې وته یا ابا یوسف ابو یوسف یا الانبیاء و ابا و بنات، پیغمبران ګوره د جنکو پلاران دي، د خبرش او نه زبدي ولا خبرکی. رسول صلی الله علیه وسلم څومره چت انسان دی، خدای زامن ګوره ټول بوډو کوالي کې مړ شي او لونه پاتې شي. رسولونه سلور لونه دا سلور لونه د رسول صلی الله علیه وسلم زامن شو د رسول صلی الله علیه وسلم درې زامنو د زامن د رسول صلی الله علیه وسلم وړوکواړي کې مړ شي او دا لونه پاتې شي. اسی تاسو به سګومانی پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه به خپل لونو سره څنګه معامله کړي. هغه نرم دل انسان چې دغه په ځړ کې په زناور باندې څومره شفقت دی او دغه په ځړ کې د صحابه کرامو لپاره څومره دغه چې کوم مرګري دي چې هغه په نسب کې به هم نه خوشم مین دي او دغه په ځړ کې زمنګ د لپاره څومره محبت دی چې مونږ لیدلی نه یو او صرف مونږ ته یو پر رایات شو. حدیث کې راځي نو رسول الله په جړا شو صحابه کرامو ته رسول الله ولې جاړي وی غرونه مې رایات شو کوم چې په زمانه بعد راځي زبېلی دل نه په ما به ایمان راوړي چې داغه به د خپل لونو سره څنګه معاملات او زبرت صرف یوسف واقعي ذکر کما. عائشه رضی الله عنها د دې ویلو مبارکه خبره کوي او هغه د فاطمه رضی الله عنها د رسول الله په ټولونو کې کشر لورو هغه وی چې ما رايت احدا ما دې څوک نه دی دلې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشانی بالکل داغه پشان ناس ته پاسته کې داغه پشان خبرې کې لکه څنګه چې فاطمه رضی الله عنها وا بالکل داغه خوې د رسول الله د خوې پشان نو كان اذا دخلت عليه کله چې رسول الله په کور کې ناسو او فاطمه براله قام الیها رسول الله بودرید دې ته ګوري لور ته بودرید زمونږ هغه چې چل وسرو کو دلته رسول الله وبدرید لور ته پاسید اشرف المخلوقات د زمکه په مخ باندې چې انسان اب لور ته پاسیدو چې لور براله او پاسیدو فاخذ بيدها وقبلها دلاس بلونو سلام وسرو کو بوله تندیخ کولکو واجلسها بیا به کینه ولا په خپل مجلس کې به کوم ځای کې رسول الله صلی الله خپل ځای به ته پرې خو او لورو به کینه وکانه اذا دخل عليها او دغه چې رسول الله کړه دغه خو لاله قامت الیه هغه رسول الله په پاسه هغه پاسه د رسول الله په د رسول الله لاس به ونی مصافحه به وکړه به رسول الله خپل کو او بیا به په خپل ځای کې کینه دې ته وی د لونو سره محبت. رسول الله سم ته طریقه خې د جاهلیت هغه رسم او رواج ختمي چې لور خو د الله لوی نعمت او په کور کې او برکت او د خوشحالیانو یو ذریعہ او یو سبب دی په باندې څه خبکی ها. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لور مشره لور زینب د یو کس له ورکړی و او هغه ته ودا کړو د غنمو ابو العاص ابن الربيع کله چې رسول الله د پیغمبري ملاو شو نو زینب اسلام قبول کو رسول الله د مشر لور چي خدای خاون اسلام نو قبول کړ هغه په شرک باندې و او د زینب رضی الله عنها ډیر ځله کېدو چې زما د خاون په اسلام کې داخل شي په دې کې رسول الله هجرت کو مدینه ته او د لوري د ابو العاص سره په مکه کې پاتې شو. نو کله چې د جنگ بدر وشو نه د ابو العاص د مشرکین سره راغله جنگ له نو بیا او یا کسان شو قیدیان شو یو پکې ابو العاص قیدی شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی د پکې قیدی شو او په وخت کې هغه موږ په سیرت کې واقعا بیان کړی چې ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنهم دوه رای ورکړه رسول الله چې رای قبول کړه
د ابوبکر صدیق چې فدیه به واخلو پرې به دوی سم خپل خپلوان دي کې دي سبا به اسلام قبول کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل دغه وی چې دوی نه فدیه واخلي او پرې دی. زینب رضی الله عنها ته پته ورګو خزغه په خاون مینه نو هغه د شي چلو کو چې کوشش شروع کو چې خاون آزاد کړ. نو عمرو بن الربيع راولېګو چې د دې د خاون ورورو هغه راولېګو هغه خپل یو امیل ورکو چې دا امیل به رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي چې دا فدیه شو چا طرف نه د ابو العاص طرف نه. خدا امیل رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندو. سبحان الله رسول د پته چې امیل د چا دی. دا امیل په اصل کې و د خدیجه رضی الله عنها او کله چې هغه د لور واده کېدنه هغه د خپل لور له دا ورکړو د واده په مناسبت کې. نو دغه امیل چې کله رسول صلی الله علیه وسلم راوړو او رسول صلی الله علیه وسلم دغه امیل کولو کوي کته رسول صلی الله علیه وسلم نرم شنو بسترو کې وخت راړي چې خپل خزو تر یاد شو خدیجه رضی الله عنها او رسول صلی الله علیه وسلم په ډیر زیات مینو وخت په وخت به دغه تذکرہ کوله. په هغه وخت کې هغه زما مرسته کړې د خلکو زې आवाज پرې خو دی او په هغه وخت کې هغه مال لا کړو چې زه غریب وم او په هغه وخت کې هغه زما خبره منلې او چې خلکو ماته دروغ جنوي ډېر اوچه د زنانه بلکې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ساروي حلال کو نو یو حساب دې جدا کړ خلکو به رسول الله چېرې پر وېده د خدیجه مرګرو لبه ولي هغه کوم زنانه چې ولې خو راتلی هغه له هغه وخولې غره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د غوري د امیر نظر نرم شو یو خو د خزر د شو بل غلور وته راځي شو چې لور اوس غواړي چې د خاون مونږ پریدو. صحابه کرام پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متاثر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وکړو مشوره ولا ورکړه. الله اکبر ګوره دې شنو چې زما لور ده او دا خیر دې پریدي نه دې انسان بزم چې چابلانی لیدل څنګه رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته وکړو ان رايتم ان تطلقوا اسيرها وتردوا عليها الذي لها وتوی کستاسو تپوس نه کوم کستاسو ته د خوخي او د دې زینب د خاون پرې دی او خیر دې دغه ول واپس ورکړه امیل ځکه دې رسول صلی الله علیه وسلم امیل ته واپس راځي امیل د چا دی د خدیجه رضی الله عنها. صحابه کرام هغه چې انسانان او بغیر د خبرې نه د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ بغو پویدو چې رسول صلی الله علیه وسلم وسوي سي چلې سم مسله ده داری کې چې نو ابو العاص کولاو کو امر یو کو چې د غامیل واپس ویسو زینب له ورکه د رسول صلی الله علیه وسلم محبت د خپل لور سره ما د واقع دي لپاره بیان کړ. دومره محبت د رسول صلی الله علیه وسلم د لور سره چې د دې یوې لور زوی لکه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه بزن کدن کېو نو پر رسول صلی الله علیه وسلم یو کس راوړل چې رسول الله زما زوی چې دغه د مسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه دا خبره ولېږله چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. رسول الله یو کس ولېږه ورته وایي چې بس څه چې موږ سره دي دام د الله دی او څه چې واغستې شي دام د الله دی او د هر شي او نیټه ده او بس صبر کوه الله به اجر درکړي. هغې بس بل کس راولېږو او قسم ولورکو چې ته به لازم راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې او دغه سره سعد بن عباده او معاذ بن جبل او اسامه رضی الله عنهم اجمعین نو لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ماشوم ورکو او دغه د ساجي چې ګډ وډو ساجي کله وځي کنه دې څه حال کو چې انسان طبيعت خراب شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غي کې ولو کړی چې دغه د ساده ګډ وډواله ولیدو نو رسول الله د سترګو نوخ کې روان شو. سعد رضي يا رسول الله ما هذا بداسي تلوي هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده في رحمة الذي إنسانه بري جرونك يتشوله دي سيكي قورا دا خبر ما دير بارا ذكر كرا چه رسول صلى الله عليه وسلم دا اللور زوی وفات کی گنو رسول صلى الله عليه وسلم خوالا ورا رسول صلى الله عليه وسلم دا خپل اللور کم بانی چه دیر مینو آگا دا فاطمه دا رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا زما دا جسم ٹکڑا دا سوک چی دا تنگئی لگا ما چی تنگئی او سوک چی دی سر محبت کی لگا ما سر چی محبت کی آگا وعده کڑا یوچت انسان تا وقت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
نو رسول صلی الله علیه وسلم کور ته تو وخت په وخت دې ته وایي د لوڼو سره محبت. زمونږ چې کور کې ماشومه پیدا شي غریبه چې نه په خبرو پوهېږي نه په نور څه، زمونږ طبیعت سم خرابي. بیا چې واده شي بیا تپوس نه کولی شي. بس دغه خبره کوي شکر دی چې یو بوج زمونږ د اوږو نه څه شو کم شو. دا خو صحیح دی چې بوج کم شو، خو حقوق خو د هغې اوس هم په تا باندې پاتې دي. رسول صلی الله علیه وسلم به وخت په وختو د فاطمه رضی الله عنها تپوس به یې کو. یو پیر پسې ورغی وی علي چې شو، هغه ته علي رضی الله عنه خو خفه شوی دی، زما او د هغه منځ کې خبرې اړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر ته ووتو، خپل زوم پسې علي رضی الله عنه او د هغه د تره زوی و، هغه په جومات کې پروت و، په خاورو کې ډډه لګولې و. رسول صلی الله علیه وسلم راپاڅه. دې ته محبت د لور سره. بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د هغې کور ته ورغی، هغې ورته وایي چې یا رسول الله دې کارونو چې دی د دې کور کې دې کارونو هم زه ستړي کړي یم، کارونه به ډېر کوه خو که غریبي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسو داسې کار کوئ چې کله د شپې ویده کېږئ که نه نو 4 شپېرې الله اکبر وایي، 3 شپېرې سبحان الله وایي، 3 شپېرې الحمدلله وایي. دا ستاسو لپاره نوکر نه غوره. څنګه تربیت و د دین سره ویې تړل د دین سره. نو دین نه ثابت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم توب د خپل لوڼو تپوس به یې کوو. ښه دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم چې چا به ورته خبره کوله او یېرېدو به نه شو به یې کوله، نو دې لور ته به یې ولوي فاطمه رضی الله عنها ته خپل پلار ته چې بلاړه رسول صلی الله علیه وسلم به ځان سره کېنوله، سمه سره به د خبرو وکړه او مسکی شو. په مینو سخت د دې خبره به یې منله. دا خو پرېږده. رسول صلی الله علیه وسلم نوسۍ امامه بنت زینب، امامه د زینب لور رضی الله عنها، رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله مانځه له راته نو دا به یې د ځان سره په غېږ کې راوړه او په مانځه کې به یې په غېږ کې نیولې وه. کله چې به رکوع سجدې له تو کته به یې کېنولې، بیا چې وپاڅېد بیا به یې په غېږ کې ونیوله. داسې محبت چې تاسو لیدلی لور پرېږده نوسۍ ده. دا نوسۍ ده، په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې رسول الله په مانځه کې د خپله نوسۍ امامه دا به یې په غېږ کې نیولې وه، او چې کله به اذا سجد وضعها واذا قام حملها، کله چې به سجدې لاړ رسول الله په خوا کې کېنول، بیا چې به سجدې نه راپاڅېد بیا به ځان سره راوچته کړه. که نن سبا زموږ په وخت کې چا چېرته لور داسې غېږ کې هسې ونیوه په کور کې داسې ناست دا ټول ورته بد نظر ګوري، بلکې هغې رالي ونه په غېږ کې، هغه طبیعت خراب